د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم پر ټاکل شویو موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې د اصنافو د ملاتړ په موخه پر هغوی د مالیې راکمولو په اړه د مالیې وزارت له لوري وړاندې شوی راپور تایید او د اقتصادي کمیسیون د 1401 کال د وری میاشتې د 14 نیټې پریکړه تمدید شوه. اقتصادي کمیسیون تیر کال په خپل نوبتي غونډه کې پریکړه کړې وه چې د اصنافو د ملاتړ په موخه پر هغوی د ټاکل شوې مالیې اندازه له 1.5 څخه 0.5 سلنې ته راکمه او له یو کال وروسته به د پایلو پر اساس تصمیم نیسي. د مالیې وزارت له لوري په وړاندې شوي راپور کې د اقتصادي کمیسیون د تیر کال د پریکړې پر اساس د دولت خزانې ته په سلګونو میلیونو افغانۍ زیات عواید جمع شوي، د اصنافو ستونزې حل او په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. همداراز په غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د هدایت مطابق افغانستان ته له بهر څخه د خامې مالګې د تولید د جوړ شوي میکانیزم په نظر کې نیولو سره د موقت وخت لپاره اجازه ورکړل شوه. په ناسته کې کانونو او پټرولیم وزارت ته سپارښتنه وشوه چې څومره ژر ممکنه وي داسې پالیسي او کړنې غوره کړي چې افغانستان د پخې مالګې په برخه کې پر کوردننه منابعو څخه خودکفا شي. همداراز د مالیې وزارت په مشرۍ جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې په افغانستان کې د مالګې اړوندو کانونو ذخیرې او د فابریکو لخوا تولیدي ظرفیت وڅېړي او خپل راپور اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. همدارنګه په غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه فابریکې او شرکتونه چې په کابل ښار کې معدني اوبه او غیر الکولي مشروبات تولیدوي مکلف دي چې د اوبو ټولې اړتیاوې د ټانکرونو په مرسته له کابل ښار څخه بهر د اوبو له سطحي سرچینو څخه تأمین کړي. د غونډې په پای کې د کابل ښار د اوبو سرچینو د تغذیې په موخه د اقتصادي معاونیت په مشرۍ جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې له کابل ښار څخه بیرون په بل مناسب ځای کې په تدریجي ډول د معدني اوبو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدي فابریکو او شرکتونو او همداراز د شنو خونو او کرنیزو فارمونو د ځای پر ځای کولو په موخه یو واضح او عملی طرز العمل جوړ او د تایید لپاره یې اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي.